د حضرت علی رضی الله عنه دا له عبرت ډکې ویناوې ضرور واورئ. په زرګونو کسانو کې هغه کس له ځان سره پرېږدئ چې ستا په نه موجودیت کې ستا په عزت داغ نشي برداشت کولی. که رزق یوازې هوښیارانو او پوهانو ته میلاوېدی نو نن به یو حیوان ژوندی نه وي. که کوم کمزوري شخص ستاسې کردار پورې خندا او بېعزتي کوي نو معافي کوي، ځکه چې د بهادرو کار بخښنه کول دی. په پاچاهي او دولت سره انسان نه بدلیږي، هغه صرف بې نقاب کیږي. انسان به خپل کور بدل کړي، خپل ملګري به بدل کړي، خپلوان به بدل کړي، خو بیا به هم خفه وي ځکه چې خپله رویه نشي بدلولی. که ته غواړې خپل تکبر او غرور ختم کړي نو په غریبانو سلام کول پیل کړه او اړیکې ورسره جوړې کړه. خپله ژبه داسې محفوظه وساتې څنګه چې سره او سپین محفوظ ساتئ. عقلمند همیشه په غم او فکر کې مبتلا وي. کوم زړه چې د نورو په تکلیف سره وارخطا او خفه کیږي نو پوه شه په هغه زړه کې الله پاک اوسېږي. خوشحاله انسان ته دومره څه نشي زده کولی